ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اردوغان وایي په افغانستان کې صلح او ثبات د اسلامي ودونو ګډه هیله ده. د ترکیه ولسمشر د اسلامي همکاریو سازمان د پارلماني ټولنې په غونډه کې ویلي چې هیواد په افغانستان کې د صلح او ثبات د ټینګښت پلوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د پارلماني ټولنې غونډه پرون جوړه شوې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یا د غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې صلح او ثبات د اسلامي هیوادونو ګډه هیله ده. هغه زیاته کړې چې هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له هغه وخته چې طالبان واک ته ورسېدل د ترکیې مرستندویه ډلو په زیاته اندازه مرسته افغانانو ته استولې دي. ترکیې چارواکو هم په وار په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. سربیره پر دې اردوغان د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو د یوې نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. هغه ویل هیواد ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو د تېښتې د یوې نوې څپې نښې ویني. اردوغان ویل چې ترکیه د مال د افغانانو په ګډون د 4 میلیونو کډوالو کوربه دی. بل لور ته ډیبورا لینز وایي طالبانو لا هم خپله ژمنې نه دي پوره کړې. د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لینز ویلي چې طالبانو لا د افغانانو د حقوقو د تامین برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړې. د ډیبورا لینز په حواله دا خبره د یونما په یوه اعلامیه کې خبره شوې ده. راغلل لینز زیاته کړې مساوات او عدم تفخیص د بشري حقوقو له مهمو اصولو دي او طالبان یې باید د افغاني ټولنې د ورځنیو واقعیتونو په توګه پلي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي زیاته کړې چې د اګست له 15مې د افغان نجونو او ښځو ګڼ حقوقونه تر پښو لاندې شوي او طالبان باید د ډېر هڅه وکړي چې د نجونو او ښځو د حقوقو خوندي او ملاتړ وکړي. هر کال د ډسمبر 10 د بشر د حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چاره.